اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن تاسو ته زه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو څو خبرې وړاندې کوم او د هغې ویډیو به هم تاسو ته پیش کوم. هغې چې په ویډیو کې کومې خبرې کړي دي نو پهله دا خبره یې کړې ده چې کوم خلک غلا کوي موږ به د هغې خلاف جهاد کوو. ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے. دویم نمبر د ښځو د حقوق باره کې هم هغه خبرې وکړي. خواتین کو وراثت میں جائیداد میں حق نہیں ملتا. قانونی طور پر بھی بڑے مسائل آتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ. دریم نمبر د بیروزګارو باره کې هم خبرې وکړي چې هغې ته به روزګار فراهم کوو او د هغې دپاره به څه انتظامات کوو. بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف خطوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. څلورم نمبر هیلث کارډ یعنی صحت کارډ د هغې باره کې هغه د پیله روجې نه اعلان وکړ. دا یو ډېر ښکلی اعلان دی او د ډېرو غریبو په دې باندې کار کیږي. ہیلتھ کارڈ اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائے گا. بیروني ملک چې کوم خلک اوسېږي د هغوی دپاره یو کمیشن به جوړوي چې د هغوی په دې ملک کې څونه مسایل دي هغه به حل کیږي. وسیع پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا خاصہ ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ وسیع پاکستانی ہیں. میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں. ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں. ان کے کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گا. پنځم نمبر د کرپشن او د رشوت خلاف هم یو اعلان وکړ. کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں اور کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے. اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں. پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف. ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے. کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے. کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنی ہیں. نہ ہم جھنی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنی بننے دیں گے. آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں. اور مجھے امید ہے یقین ہے آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے اب نہیں ہونا چاہیے. اب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے ثبوت کے ساتھ گواہی کے ساتھ. کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف. میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے. اگر جرات پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے. ہم کمزور نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے. اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے. ناظرین تاسو دا ویډیو کتله واقعي خبره ده که چېرې په دې باندې عمل وشي نو زموږ صوبه به کامیابي ومومي ځکه چې دا کم اعلانات ده وکړل نو خدای دې وکړي چې په دې باندې عمل وشي. که هغه د هرې پارټۍ والی د هغه دپاره دا د خوشحالۍ خبر دی
ځکه چې هغه د خپلې پارټۍ اعلان نه یې کړی، هغه د ټول صوبې خبره کړې ده. نو په دې کې د ټولو صوبې کامیابي ده. نو موږ له پکار دي چې موږ په دې کې خپله برخه هم شامل کړو. حالان کې واقعي خبره ده چې رشوت اخیستو والا او د ورکولو والا دواړه جهنمین دي. نو ښه نه ده چې موږ د خپل رور هم د جهنم نه بچ کړو. څنګه چې د ځان باره کې سوچ کوو، نو پکار دا ده چې موږ د یو بل باره کې هم دغه سوچ وکړو او موږ د دې جهنم نه موږ یو بل وساتو. الله دې وکړي چې موږ په دې ټول عمل وکړو او دا نفرتونه موږ ختم کړو او خپلو کې ورورولۍ قایم کړو. نو انشاءالله تعالی زموږ صوبه به کامیابي ومومي او بلکې د نورو صوبو نه به دا ډېره مخکې روانه شي. حالان کې که تاسو وګورئ پښتانه هر ځای کې وروسته دي. وجه دا ده چې موږ د یو بل خپې وهو خو یو بل سره ودرېږو نه. چرې موږ په ګریوانونو کې دا سوچ نه دی کړی چې یو سړی ښه خبره وکړي او که هغه زما د خلاف پارټۍ والی نو چې بیا هغه پسې زه خبرې جوړې کړم. تنقید کوه، تنقید هله کوه چې ستا څه جواز جوړېږي او داسې نه چې ته یو ښې خبرې باندې هم تنقید وکړي. حالان کې د هغې تعریف کوه. نو الله دې وکړي چې موږ په دې کې کامیاب شو. نو دا وړه غوندې ویډیو ما د دې وزیر اعلی په دې اعلاناتو جوړه کړه چې الله دې وکړي چې دې اعلاناتو کې دا زموږ وزیر اعلی کامیاب شي او موږ په هغې کې د سره یې مدد وکړو. نو انشاءالله ناظرین بیا به ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.